السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. محترم و مؤمن ورنو، د قربانی متعلق بعضی اهم او ضروری مسائل د ذکر کوو چې مؤمن ورونو خویندو ته ترې فایده ورسیږي. دې دپاره په عربي ژبه کې کلمه د اضحیه دا ذکر کیږي قربانی لپاره. اضحیه د همزې ضمه او کسره دواړه جایز دي. هغه حیوان ته وایي چې د اختر په ورځ د ضحا په وخت کې ذبح کولی شي، خو په دې نیت به یې ذبح کوي چې په دې کې ثواب دی او اجر دی، احتساب پکې د الله ماته اجر راکړي. خو په دې کې بیا پراخي ده تر دې چې هغه حیوان ته ویل کېږي د ضحیې اطلاق پې کېږي چې د ورځې په اخر کې ذبح شي. خو دا ضحا یا وجه تسمیه غوندې وه. امام اسمعي وایي چې دا د لغت یو امام دی او په دې کې 4 لغت دي. اضحیه کلمه هم صحیح ده، اضحیه هم صحیح ده، جمع اضاحي راځي. ضحیه کلمه هم صحیح ده، جمع ضحایا راځي، لکه هدیه او هدایا. اضحات کلمه هم صحیح ده، جمع اضحا راځي، لکه ارطات او ارطا. اضحیه چې دا په کتاب او سنت د مؤمنانو په اجماع باندې ثابته ده. فصل لربک وانحر، د اختر منځ کې قرباني وکړه. لکه دا د مفسرینو یو عظیم جماعت ته خبره کړې. محمدي سنت خوده دې باره کې ډېر حدیث راغلي دي، د دې په مشروعیت باندې دلالت کوي او حدیث په اعتبار د معنا سره متواتر دي. په دې اجماع ده چې په دې اړوند هیڅ مسلمان مخالفت نه دی کړی. یو بهترین یو افضل عمل دی. وفدیناه بذبح عظیم، ابراهیمی طریقه ام ده. خود قربانی په حکم کې اختلاف شته د علماء ترمنځ چې دا قربانی چې دا سنت ده او کدا واجب ده، سنت مؤکد ده کدا واجب ده، کې اختلاف شته. دا اکثر اهل علم قول دار چې دا قربانی واجب نه ده، سنت مؤکد ده. دا قول د ابوبکر رضی الله عنه دی، د عمر رضی الله عنه دی، د بلال دی، د ابو مسعود البدری دی رضی الله عنهم اجمعین. دی قول دی. دا رنګ په تابعینو کې د سعید المسیب قول دی، علقمه دی، اسود دی، امام عطا دی، امام شعبی دی، امام شافعی دی، امام احمد دی، امام اسحاق دی، ابو ثور دی، ابو المنذر دی، ابو یوسف دی. په یو قول کې امام محمد هم دی او دا قول د امام بخاری رحمه الله هم دی. د دوی دا قول دی. حتی ابن حزم نه دا نقل دی چې هیڅ صحابي نه دا نقل لدی چې قرباني ته واجب ویلي. بیا په دې کې د ابن حزم د بار صحابه کرامو آثار هم نقل کړي. بل طرف ته بل ډله د علماء دا قول کوي قرباني واجب ده. دا قول د امام ابو حنیفه رحم الله دی، د لیث دی، د اوزاعي دی، د ثوری دی، ربيعه دی، امام مالک استاد ردی قول دی. په خپل د امام مالک هم دا قول دی چې اضحیه په مالدار باندې واجب ده او مالدار باندې او مقیم باندې د مسافر کې اختلاف شته دی. خو چې سړی وي صاحب د نصاب وي، مسافر باندې نشته، په څوک چې نصاب باندې په دم نشته او په حالت د عدم استطاعت کې دا قول د امام شافعي هم دی چې بیا په لازم نه ده. کوم علما چې وایي چې قرباني واجب ده هغوی دلیل لري. فصل لربک وانحر دینه معلومیږي. په دې کې په نحر کول باندې امر دی چې دا
دلیل د څه شي دی امر د وجوب او فرضیت دپاره راځي تر دې چې قرینه صارفه مانعه نه وي نور علما ته جواب کوي چې دلته امر دی خبره ته متوجه دي چې دا قرباني د الله دپاره وکړي د بت دپاره مه کوئ لکه دا کار مشرکانو کو اصنامو دپاره مه کوئ او مطلب دا نه دی چې د قرباني چې د نحر واجب دی یعنې که څوک قرباني کول غواړي خاص د الله د رضا دپاره وکړي د بوتانو دپاره مه کوئ خو په دې کې تفاسیر نور هم شته ورحر کلمه کې تفاسیر پکې ډېر دي او د وجوب معنا تر ګوره عام فهمیږي چې قرباني واجب ده دا سیر د الله دپاره یې کوه په قرباني د وجوب خبره ته عام فهمیږي دویم دلیل په دې باندې هغه حدیث دی چې امام ابن ماجه نقل کړی مسند احمد کې هم دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې من کان له ساعة ولم يضحي فليقربن مصلانا د چا چې وس طاقتي قرباني ونه کی زمونږ ادګار دی نه راځي لیکن حافظ ابن حجر لیکي وایي د دې روایت رجال چې کوم دي ټول ثقات دي مګر په دې کې اختلاف دی چې دا روایت موقوف دی که مرفوع په دې مرفوع موقوف کېدو کې اختلاف شته دا خبره کوي چې اشوه بالصواب دا خبره ده چې موقوف شي لکه دا خبره امام طحاوي وغیره کړې ده لیکن دا په وجوب باندې صریح دلیل نه دی دریم دلیل په دې خبره باندې چې قرباني واجب ده غدا ده د دې وجه نه مسند احمد کې دا اثر چې یا ایها الناس نبی سم دا خبره کړې د عرفات میدان کې ولاړ د نبی سم چې یا ایها الناس اے خلقو ان على كل اهل بيت في كل عام اضحيه وعتيره اتدرون من العتيره هي التي يسميها الناس الرجبيه نبی سم چې اے خلقو هر کور والا باندې هر کال اضحيه او عتيره لازم ده تاسو په هیګي عتيره څه شي دي عتیره له خلکو درجه بیا وي حافظ ابن حجر لیکي چې دلته د صيغه په وجوب مطلق باندې دت نه کوي دیم دا چې عتیره مو سره ذکر ده جواب دا کوي چې عتیره خو منسوخ ده خو د عتیرې د منسوخ کېدو سره مستلزم دا نه دی چې دا نو سره منسوخ شي ابن قدامه وی د ابو هريره ارنه اثر د مخ ذکر شو او دا بل اثر وی دا دلالت کی په تاکید الاستحباب باندې لکه بل حدیث چې راځي چې غسل الجمعه واجبون علی کل محتلم غسل د جمعې د ورځې واجب دی پر محتلم دا تاکید الاستحباب دی وی دلیل د وجوب نه دی درنګ حدیث کې راځي من اکل من هاتین الشجرتين فلا يقربن مصلانا چا چې د دوه نه خوراک کو منزله دي ناراضي دا دلیل په تاکید الاستحباب څلورم دلیل د هغه چا چې هغه دا خبره کوي چې قرباني واجب ده هغه دا وایي چې حدیث کې راځي من کان ذبح قبل الصلاه فليعد چا چې اختر منځنه مخ قرباني کړي هغه دراو ګرځي ګوره معلومیږي چې نبی رسول الله دا خبره کوي چې اختر منځنه مخ کې قرباني کې چا کړي هغه دراو ګرځي او دومره تاکیدی حکم نه کیږي مګر په واجب عمل باندې کیږي او پنځم دلیل دی باندې دام دی چې حدیث د ابو برده دی رضی الله عنه چې هغه د اختر منځنه مخکې قرباني کړې وه نو نبی علیہ السلام ورته چې ابدلها فقال ليس عندي الا جزع نبی علیہ السلام ورته بدله کې بل قرباني وکړه نو دا دلیل دی څه باندې چې قرباني لازم ده او واجب ده جواب دی علماء دا کې چې دلته نبی رسول دلته شرط د اضحیه ورته بیان کړی دی شرط دا دی د منځنه بعد کې نه دا چې دا واجب ده دویم جانب د علماء او هغه علماء چې هغوی چې قرباني سنت ده دوی سره یو دلیل دی حدیث کې راځي اذا دخل العشر الاول من ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليأخذن شعرا کله چې ذی الحجه داخله شي به وختان ما اخلي مسلم روایت دی دینه ودا معلومیږي چې دا څه واجب او لازم نه ده دیم دلیل دا چې سی اثر کې دا خبره نقل ده ان ابا بکر و عمر شهد الموسم فلم يضحي او بکر او عمر رضی الله عنهما د حج موسم ته اجر شي او قرباني نه وکړي
دین علماء دا معلومي کې دا لازم وي، خو دې به کړی وی کړه. او دغه شان دا نظر چې دی چې قرباني واجب نه ده، دا قول د عبدالله بن عباس هم دی، د بلال هم دی، د ابو مسعود هم دی، د ابن عمر هم دی رضیالله. ابراهیم النخعی نه دا خبره نقل ده صحابه کرام پر ابي تغدس ویلي، مصنف عبدالرزاق دا اثر نقل کړی دی. وكانوا يحجون ومعهم اوراقهم وذهبهم فلا يضحون. هغه سره پیسې وي صحابه کرام سره، لیکن حجونه به کول، پیسې وسره قرباني باندې کول. د دې جواب علماء دا چې ډېر امکان شته چې صحابه کرام په دې وخت کې مسافر باندې قرباني شي دا لازم نه، یا دا چې وسه به نه و، د وسه وجه نه به نه کړي. مسله کې اختلاف ذکر شو، دې کې راجح قول دار قرباني واجب ده. دا خبره علامه شوکانی ذکر کړی ده، او دا دلیل په دې باندې شدي دا ډېر دی په دې موضوع باندې چې قرباني دی واجب شي، او قرباني به نصاب نه لري. چا سره دومره روپۍ غوښتي قرباني کوي، دومره نه غوښتي نه کوي. قرباني روان ژوند چې چا ژوند رواني کولای شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه چا بختنه کړي چې په قرض باندې قرباني کیږي، نه په قرض هم قول کړي دي، ورسره صاحب نصاب نه خو هم کولای شي. بل خبره اخیری خبره، مسافر انسان به قرباني کوي کړه کې په دې کې راجح قول دار چې په سفرونو کې قرباني واجب نه ده، بس کې چا په مستحب دی او ضروری عمل دار دی. او کومه داغه چې کې دا ذبح چې کې حجاج، هغه د حج مربوط یو عمل دی، حج مربوط یو عمل دی چې خلک کله کوي، هدیه الته اما قرباني ته ویل کیږي. د دې وجه صحابه کرام را دا نقل نه دي چې هغه په حج کې هدیه الته ذبح کړی دا او به دلته بیا کړی دا دغه نقل نشته. او قرباني په کوم حیواناتو کې کوم چې بهیمه الانعام دي، حیوانات چې د خوراک برته راګرځي، د دې وجه نه په سحري حیواناتو نه کیږي، په چرګ نه کیږي، دې شي نه کیږي. غیر ابن حزم نو چې هغه قول کوي په چړچڼه باندې کیږي. رسول کرام باندې اثر نقل کړي چې بلال رضی دا قول دی چې په چرګ باندې قرباني کیږي. راجح قول دی دا غوا او میخه او ګرد په دغه باندې کیږي. میخه غوا چې دی دا خو یو حکم لري، د دې نه غیر په نور باندې قرباني نه کیږي، نه څلور حیوانات په دې باندې کیږي.